هغه سړی چې یو وخت یې نړۍ حیرانه کړې وه، یو نوم چې د جګړې، طاقت او ویرې سره یو ځای یادېده. د عراق پخوانی ولسمشر صدام حسین. آیا صدام حسین یو قهرمان و که یو ظالم واکمن؟ په دې ویډیو کې د هغه د ژوند کیسه، واک ته د رسېدو لارې، د سقوط رازونه او ولې بیا اعدام شو څېړو. صدام حسین په کال 1937 د اپریل په 28 د عراق په تکریت ښار کې وزېږېد. ماشومتوب یې له بېوزلۍ او سختیو ډک و. صدام خپل لومړنۍ زده کړې تکریت کې ترسره کړې. وروسته بیا د بغداد پوهنتون ته لاره پیدا کړه، خو پوهنتون زده کړې بشپړې نه شوې کړی او په کال 1968 د عرب سوشیالیست ګوند فعال غړی شو چې صرف په دې وخت کې عمر 20 کلن و. دغه ګوند یو سیکولر، ملتپال او غیر مذهبي و. همدارنګه وروسته د ځینې فعالیتونو صدام د خپل تره زوی چې د هغه وخت ولسمشر و احمد حسن البکر سره ښې اړیکې درلودې. صدام حسین په لومړیو کې د استخباراتو او امنیتي چارو مشري ته ورسېد. بیا وروسته د ولسمشر سلاکار او کله چې د البکر استعفا ورکړه نو صدام ولسمشر شو. صدام حسین په کال 1990 د جولای په 14 د عراق ولسمشر انتخاب شو. له دې وړاندې کله چې صدام د سلاکار په توګه دنده ترسره کوله، عراق ته یې ډېرې لاسته راوړنې درلودې چې د عراق خلکو کې ډېر شهرت او پلویان پیدا کړي وو. د خپل واکمنۍ په وخت کې صدام حسین عراق یو پرمختللی او خپلواک هیواد وګرځاوه. ډېر ټینګار یې پر تعلیم، صنعت او پوځي ځواک و. د خپل واکمنۍ په وخت کې صدام حسین په کال 1982 د دجل په نوم یو سیمه کې د ناکامې ترهګرۍ حملې له امله 148 څخه زیات شیعهګان ووژل. بیا په کال 1988 پر کردانو د کیمیاوي وسلو برید کوي چې له امله یې تر 10,000 کسانو پورې پکې خپل ژوند بایلي. صدام حسین د خپل قدرت ساتلو لپاره له هرې لارې کار اخلي، حتی خپل ځینې مخالفین اعداموي. همدارنګه له دغه دوو پیښو مخکې په کال 1990 کله چې د ایران شاهي نظام پای مومي او جمهوري نظام واکمن کیږي نو صدام له دې موقع ګټه پورته کوي او پر ایران حمله کوي، خو هغوی په مقابل کې درېږي. د ایران او عراق ترمنځ دغه شخړه 8 کاله دوام کوي چې دواړو خواو ته ډېر زیات زیانونه رسوي. د ایران سره د جګړې وروسته د تیلو پر سر د کویت او عراق ترمنځ شخړه منځته راځي او بالاخره عراق پر کویت حمله کوي او هغه اشغالوي. د کویت اشغال نړیوال غبرګونونه رامنځته کوي او بالاخره د امریکا په مشرۍ ائتلاف پر عراق حمله کوي. په کال 2003 بغداد د بمونو تر باران لاندې کیږي. امریکا پر عراق حمله کوي. صدام حسین ځان ورکوي. د 8 میاشتو ځنډ وروسته د 2003 کال په وروستیو کې امریکایي ځواکونه د صدام حسین په نیولو بریالي کیږي. په 2003 د مارچ په 20 امریکا او متحدینو پر عراق حمله کوي او بالاخره د 3 اونۍ جګړې وروسته د اپریل په 9 بغداد ښار سقوط کیږي او د صدام مجسمه لاندې غورځول کیږي. صدام حسین په کال 2003 کې د ډسمبر په 14 موندل کیږي او وروسته محکمې ته وړاندې کیږي. شواهدو ته په کتو سره صدام حسین باندې د اعدام حکم صادریږي. صدام حسين المجيد بالإعدام شنقا حتى الموت لارتكاب قتل عمد كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولا 2006 د ډسمبر په 13 د سهار په 6 بجو د بغداد په شمال کې اعدام کیږي او خاورو ته سپارل کیږي.